دا فیصله دا معلومدار فیصله ده چې درې ورځې وخت غواړي پس له دې نه چې دا بندیان خوشي شي چې بین الافغاني مذاکرات خبرې اترې شروع شي. دا درې ورځې وخت غواړي او بل کوم معنی ورته نشته. دا مسله معلومداره مسله ده که سبا دا کار وشي بل سبا دا کار وشي درې ورځې تاسو وشمېرئ دغه نه وروسته بین الافغاني مذاکرات شروع کېدای شي. د سولې په هکله زه یقین لرم چې اجماع شته. بیا طریقه چې په کومه طریقه ورته رسیږو لویه جرګه څه تاثیر لري څه تاثیر نه لري په دې کې هم باید چې د افغانستان خلکو نظریات ته وګورو. شک نشته چې ځینې مهمې ډلې پکې استازي پکې ګډون کړي نه وو مشران یې پکې ګډون نه ده کړی په استازیتوب د ټول عمده احزاب د افغانستان ډېر برجسته شخصیتونه د افغانستان په دغه جرګه کې ګډون کړي دي او که تاسو مقایسه وکړئ بیا تېر لویې جرګې سره چې هغه په یو ډېر سخت وخت سیاسي حالت دایر شوی و ډېر فرق پکې راغلی ده او دا 100% اجماع ورته نشو ویلی خو تر هغه ده چې ممکن و اجماع